ملګرو سلامونه، د نوي کال مو مبارک شه او په دې هیله چې سوکاله او د خوشحالیو ډک کال ولرئ. د نوي کال په مناسبت مې ستاسو لپاره د پیر محمد کاروان صاحب یو شعر راخیستی دی، غواړم تاسو ته یې وړاندې کړمه. راشه یوه راشه چې وختونه در نظر کړم، راشه یوه راشه چې وختونه در نظر کړم، سپین سحر به تورې تورې شپې د انتظار کړم. دا ویجاړ کورونه، دا خاموشه ګودرونه، دا ویجاړ کورونه، دا خاموشه ګودرونه، مست به په ټپو په یک قربان او یک هزار کړم. دا پرې شوي ژبې به ټکور کړم په سندرو، دا پرې شوي ژبې به ټکور کړم په سندرو، جوړ به په دې چم کې د ګل مخو غزلزار کړم. دا سوی دامان به د سپرلي په نبا شین کړم، دا سوی دامان به د سپرلي په نبا شین کړم، بیا به په پیکی کې د سحر ګلان کتار کړم، بیا به په پیکی کې د سحر ګلان کتار کړم، بیا به د نرګس او د نارنج ګلونه واشي، بیا به د نرګس او د نارنج ګلونه واشي، سیل به په سپرلي کې د ښایست د ننګرهار کړم، سیل به په سپرلي کې د ښایست د ننګرهار کړم.